بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم محل تیرای ته. دا انسی کې راځي محل تیرای. د دې چې کوم مسایل دي، د دې کوم محرومیانې دي، د هغې باره کې مکمل تفصیل سره خبرو کولو دپاره زموږ د پروګرام میلمه چې نن کوم دی پی ټي آی سره تعلق دی، زاهد ګل خټک صاحب، راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د هغې نه مکمل معلومات واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر بھائی، ناصر جمال بھائی، ستاسو ډېره مننه او د پښتو ټي وي ستاسو ډېره مننه چې تاسو رالئ زموږ د علاقې مسایل په باره کې. ډېره مننه. ډېره شکریه جی، ډېره مننه ستاسو. زاهد ګل صاحب، سیاست کې تاسو څنګه راغلئ؟ څه شوق و که نه مجبوري وه که نه؟ نه جی، زه خو سعودي عرب کې وم. تقریبا 2012 کې زه سعودي عرب نه راغلم. بس دلته یاران دوستانو دي ورته خدمت یې کولې، نو موږ هم ورسره منډې تړې والو. نو 2012 کې دی بس دا ټول مشران راغونډ شول، نو د علاقې مشري ما ته په وعده کړه. الان کې زه په چوټۍ راغلی وم. په چوټۍ راغلی وم، بس دی دا لاسیره په غاړه کړه. نه پس به یې مونږ سیاست بیا مې الیکشن وکړو. 2012 نه پس بیا مونږ د علاقې په دغه کې ډېرې هلې ځلې سټارټ کړې چې زمونږ د علاقې ډېر زیات مسایل وي. ٹھیک جی. هغه په نکاسي وې جي، پایپ وې، د بجلۍ مسایل، دا لارې دا ټولې خراب وې ناصر بھائی. جی جی. خو بس خو هغه زمونږ منډو تړو، هغې رنګ روړو، د علاقې چې څنګه مسایل وو هغه ټول هوار شو ماشاءالله. شکر دی. او 2012 نه پس بیا مونږ دغه سیاست کې هم دغه واخیستې، سم واخیسته د پي ټي آی کې. نو عمران خان سره زموږ ډېره زیاته مینه وه مختصره. خو بس د 2012 نه پس زموږ د سیاست سټارټ شو. زموږ خاندان مخکې د سیاست کې څه دغه نه دی، عمل دخل نه و. نه جي بالکل. پهله کس زه یم چې ما سیاست. ناظرین، دا ډېره غټه خبره وي چې کله یو فیملي بیکګراوند پولیټیشن وي او هغه تسلسل جاري وساتي، دا ډېره کمال خبرې وي چې د پلار نیکونو کومه نامه وي، د هغه نامې حفاظت چې دی کشران یې وساتي. خو زما په خیال دا د هغې نه غټه خبره ده چې یو کس سیاسي بیکګراوند نه وي او په خپل علاقه کې د خپلو خدماتو د وجې نه د خپل نوم دومره دروند کړي چې هغې ورته د پټکۍ په خپله چې دی هغې ورته په سر کړي. زما په خیال دا د خپلې حلقې تاسو دا یو مینه او خلوص هم وي. بالکل همدغه رنګه ده. تا چې کومه خبره وکړه د پټکۍ رانه د علاقې خلکو په سر ګرځي. صحیح. همدغه رنګې په کار هم دی چې یو کس ځان مشر جوړوي چې د علاقې مشرانو سره نه هغه ته نه ده پکار چې مشر وکړي. خوند هغه کوي چې تا بل پټکۍ په سر کړي، نه پس بیا د هغه زړه غواړي چې زه د علاقې لپاره منډې ووهم. خدمت د زړه نه کوي، ډېر د جذبې نه کوي. هغه د خپلې جذبې نه او د زړه نه کوي. بالکل. ټیک جي. او هغه جذبه او زړه، خو به زه په دې زاهد ګل صاحب ستاسو منمه چې د علاقې ته زه لږ مخکې راغلی وم او د دې حالات ډېر زیات خراب وو. نو دا دومره چینجز چې پکې راغلي دي، زما په خیال د دې څېره هم تاسو ته ځي. خو بهرحال د دې مسایلو باره کې خبره کوو، نو مسلې ستاسو اچیومنټ باره کې به هم خبره کوو چې تاسو څومره د روډ سټرکچر دلته څنګه دی. روډ جي زموږ خو دې علاقې کې ډېر مسایل وو. 2012 نه پس چې موږ وګورو که نه، نو اوس بیا 2015 کې موږ د خپلې علاقې چې څه مسایل وو، زموږ د علاقې غټ مسایل دا نکاسي وو جی. ها بالکل. دا ډېره غټه نالۍ وه او دې ته چا غاړه نه ایږدله. دا تقریبا موږ دې علاقې کې 1975 نه پاتې کېږو. 1975 نه زموږ مشران راغلي دي، خو په دې علاقې باندې هغه فوکس نه شوی چې لکه د دې علاقې مسایل حل شوي. دا خو ماشاءالله زموږ ملګري تکړه ډېر منډه تړو سره د علاقې اخر هم رنګ وروړو. 2015 کې بیا موږ په دې علاقې کې ماشاءالله داسې کارونه وکړو چې موږ خپله نکاسي وکړله، پایپ لاین مو واچولو، لارې کوڅې مو جوړې کړې. الان کې ما د خپلې علاقې لپاره هر کوڅې کې ګملې مې کړي، غړ غړ بوټي، هغه ډېر ما سره پرته دي.
نو ما دلته چې WCSP والا راغلی نو چې د دې علاقې وزټ یې کولې چې ویې کړ وکړو یار دې علاقه خو ډېره ښایسته جوړه ده دا چا جوړه کړه نو هغې بیا ما ته دا راکړو وکي هغه خپلې علاقې یو ډېر یو دغه ښایسته علاقه ده جوړه کړه د روډ سټرکچر لکه ستاسو هغه ټیم تاسو ټیک کړی دی جی 2015 کې دا کار مونږ کړی دی تقریبا 7 سال وشو جی اووه کال وشو زمونږ د روډونو مخه ښایسته پراته دي دا اوس د لیکیج والا راغلي دي دا ګیس والا دي زی به زی دا کندې کړي دي خو انشاءالله د دې مرمت یې مونږ وشي اختیار نور زما په علاقې داسې مسایل شته نه چې هغه مونږ دغه کوو بیا چونکې د پروګرام نوعیت داسې دی چې کوم ځای کې مسایل کم هم وي نو د هغې باره کې ډسکشن هم چې دی نو دا زموږ د پروګرام نوعیت داسې دی ظاهرګل خټک صاحب دا راته ووایي چې د تعلیم صورتحال دلته څنګه وي ښه دی ماشاءالله زمونږ د دې علاقې تقریبا درې ډېر سکولونه دي او درې دا د هلکان دي نو ښه دی ماشاءالله د سکول دغه ښه دی نه بیا ښه دی د صحت په بابت سره راته ووایي چې ډسپنسري نشته کې ډسپنسري نشته د دې کمې سخت دا ما دغه لیکلی د لیټر مې لیکلی ډسپنسري لپاره او بس زمونږ د علاقه خالي په یو شیز باندې دغه چې دلته مونږ سره ډسټرکټ کونسل کارونې ده جی زمونږ د جنازې دغلته کېږي نو زمونږ یو د زړه ارمان دی چې زمونږ د تقریبا دلته 10-15 علاقې په دې ایریا باندې پرتې دي چې دې ډسټرکټ کونسل کارونې کې یو جنازګاه جوړه شوله دا به ګټه خبرې دا به جي ډېره ګټه خبرې ٹھیک جی زما گزارش به دی د دې ضمنې صاحب MPS صاحب ته چې دا په دیو کې چې زه راننوتم ظاهرګل صاحب سره ملاقات وشو نو هغه پلانې خبره ډېر په مسکراهټ سره په چهرې مسکراهټ ما ته وایي چې الحمدلله موږ کارونه ډېر کړي دي مسایل ختمېږي نه وي څنګه چې په جومات کې نه ختمېږي په کور کې نه ختمېږي دقسې په علاقې کې نه ختمېږي خو بیا هم چې دا کم ستاسو پر پروګرامونو کې موږ د خلکو دا مسایل ګورو نو موږ به دا وګڼو چې یاره موږ الحمدلله بیا هم په نسبت چې دی د هغې ښه یو خو دا جنازګاه چې دی نو دا داسې مسله ده چې یاره دې کې که لږ غوندې دا مسله وویل شوله نو دې کې به ډېر زیاته د خلکو خوشحالي به وي او د دې علاقې دپاره به دا یو ډېر ښه خدمت وي د بجلی په بابت سره راته ووایي چې ستاسو بجلي څنګه ده ماشاءالله بجلی ګزاره کوي شکر الحمدلله بجلی صحیح ده د دې ګیس عوام خو ګیلې رانه کوي پوه شوې او زمونږ په دغه وس کې نه ده وفاق سره تعلق وفاق سره چې تعلق ساتي بس ګیس ګیلې رانه خلک ډېرې کوي چې دې 2-3 ګنټو ته ګیس راغلي نو واپس یې بوځي حالانکې وفاق د پاکستان دی دا نه چې د انډیا دی خو بیا موږ چې ځان خلاصو نو بس همدا خبرې کوو چې وفاق سره یې ده په ګیس باندې موږ لږ کمزور یو او جی ما یو احتجاج قدم کړو نو جیم دا خبر رسېدلي وو خو هغې کې داسې دغه اکشن وانه شو بس کسان یې راته راولېږلي دلته د ګیسونه چک کړي او نو بیا ویل واقعي ستاسو پرشر کم دی د هغې نه پس هغې پته نه لګي چې دا کار کړی دی خو نه دی خو ګیس یې زموږ په دې علاقو باندې بند کړی دی ګیس مسایل ډېر دي او په دې زموږ لکه سخته ګیله ده د میلمه پته نه لګي چې څه ټایم راغلو پوه شوې جي دا خو یخني ده خو یخ ورته راوباسې نو داسې نامناسبه خبره ده خامخا به هغې ته چیک قهوه دا به کوي چې ډوډۍ تیارې به کوي او په دې ګرانې کې ظاهرګل صاحب که موږ وګورو نو سلنډر اخیستل په دې دومره وړه چیني اخیستل ګران دي نو سلنډر دی نو خو حق خبره وکړم نو ډېر والله د خلکو زیاتې مجبوریانې دي هر پښتون ماشاءالله هر کس شپږ بچي دي اته بچي دي هغه غریب زی شپږ 700 روپۍ دیاړي نه پاغه شپږ 800 چرته گزاره کی او هغه کله وی کله نه بیا په هغه ورځ هم شپږ 200 نشته ډېر مونږ چې خلک وګورو خلک پریشان زیات شول او حالانکه پرې په نشپک میاشتې کې ډېر زیات پریشان شو د دې باره کې خو تاسو ته تپوس کوم چې د دې پریشانۍ کې تاسو ته حل د چا ښکاري او څنګه ښکاري خو دا راته وایي چې سرکاري وړه دلته څنګه دي ماشاءالله وړه راډلېږي MPS 2 کوټې راډلېږي MPS ستاوو کې ماشاءالله ډېر مناسب خسرې او جی
یو مخلص انسان دی ډېر چې څه قسمه مسایل ته دغه کو نو انشاءالله ډایرکټ حل کړي ماشاءالله بلاک لیست خو نه شي نه چې ډېر یو ایماندار انسان ډېر لکه ډېر یو مخلص انسان ریسپونډ ورکوي ډېره ښه خبره ده ایم پی چې ښه وي نو هلته کې هغه هلته ورسره د هغه په دغه کې څه شک نشته زه شکر دی ډېره ښکلې خبره ده نکاسي خو تاسو نه تپوس په دې نه کوم چې نکاسي باندې تاسو ډېر زیاته خواري کړې ده او ډېره زیاته خواري کړې ده بس دې علاقې باندې نکاسي چې کومه دغه وه هغه ماشاءالله موږ حل کړې 28 میټر نالي وه چې د دې تقریبا 6-7 فوټ کودري وه ډېر زموږ د خیر د علاقو والا ډېره سخته هم تېره کړې ده 15-20 دن یو کور مخې ته په ټرکونو مال پروت او نو ماشاءالله هغه ټول مسله حل شوي دا شکر دی ما دا اورېدې دي زیدګل خټک صاحب چې ستاسو د انعکاسۍ د وجې نه شاته نور خلکو ته هم ډېر ګټه نورو علاقو ته ستاسو علاقې نه علاوه ډېرو خلکو ته فایده شوې ناصر بھائی دلته به چې نیمه ګنټه باران وشو چې زموږ د علاقې به د اوبو نه ډک وي او دا ما سره د خیبر کالوني ده د ډسټرکټ کونسل کالوني ده د دې نه شاته د بلې علاقه ده داسې د یوسف آباد موږ سره ټچ دی نو ناصر جمال وی په دې باندې ډېرې غټې ریې پرتې دي بابوټون شو دې خوا د کرون کلب ایریا ملک ندیم ټول دا ټول اوبه زموږ د مین نالۍ ته راپرېوتې دي او ماشاءالله جوړې شوي دي کو یو لس اتوره د باران هم وشي خو د اوبو پته نه لګېږي پته یې نه لګي او صحیح بهاو ډېره ښه خبره ده د صفا اوبو دپاره تاسو سره څه ټیوبویل ولرئ ماشاءالله زموږ د بابوټون کې ښه ښایسته لکه اوبه دغه دي ټیوبویل هم شته اوبه هم ښه ډېره ده دا زموږ تقریبا 2 ټیوبویل اټیچ دي د بابوټون د ډسټرکټ کونسل کالونۍ کې ده او دې ټولې علاقې ته نوی پایپ لاین اچولی شوی دی تقریبا 10-12 هزار فوټ پایپ لاین اچولی شوی دی دا غټه خبره ده د صفایي په بابت سره راته ووایي صفایي هر څه سي ماشاءالله صفایي والا شفاهت یې مې دي او خپل کار ډېر په دغه کې لکه ښه دغه باندې ماشاءالله هغې نه مونږ ډېر خوشحاله یو مینه شفاهت به یې چې ساله ټیم دی ټول ډېر ایمانداري سره کار کوي شکر ډېره ښایسته خبره تاسو وختي ویلې چې خلک پریشان دي حال یې څه دی پریشانه خو ځکه دي چې یو د تقریبا 15-16 میاشتې وشو که نه چې کله نه د بل حکومت راغلی دی ډېر ښه روزګارونه ټول ودرېدي مثلا زه په خپل د پراپرټي کاروبار کوم خپل ماشاءالله نو زه چې خپل ځان ته م وګورم بیا د لاندې طبقو ته م وګورم به زه پوه شم چې زه ګیر یم نو لاندې غریب طبقه خو وګیرې دي لکه غریب سړی سي غریب دی اړیکې په کور کې سینټري وانه په کور کې لیږي ترکاڼ لیږي لوور لیږي نو هغه یو کور کې د هغوی د ټولو روزي سټارټ پوه شوه نو پراپرټي م دې خلکو ودروله یو یې دا نه ټیکسونه کېږي مخکې به په 1.5-2 لک روپۍ باندې ټول انتقال وشو 6 مرلې 8 مرلې دا انتقال وشو او نن سبا 15% دې ټیکس ایښی دی نو چې 15 مرلې م انتقال کوي دا 7-8 لک روپۍ به هغوی له ورکېږي او بیا پکې دې د چتونو مسله رایستې ده د پلاټ بیل ریټ دی چې یو چتي د هغې بیل ریټ شو خو 2 چتي د هغې بیل ریټ شو نو په پلاټ کې چې په 3 لکه کې نو چې په چتوني حساب واچي نو بیا به یې 15-20 لکه ورته رسي نو روزګار به بالکل نو دې پراپټو د وجه لکه دې چې رقم ټیکسونه لګولي دي نو دې سره د غریب روزګار هم خراب شو ما خو تاته ویلې چې او دا صرف یو شعبه ده زیدګل خټک صاحب که موږ وګورو صرف یو شعبې دا حالت دی که تاسو دا وګورئ وړو ته چینو ته غوړو ته چې کوم یو سیس ته تاسو نظر اچوئ هلته یې طبیعي راغلې ده او هلته خلک هر سایډ ته طبیعي راغلي ده ما خو تا یو اصل مثال درکړو لکه زه یو پراپرټي روزګار والا یم پوه شوې چې هغې کې لکه له څومره کسانو روزي روانه ده نو زه په خپله لکه مونږ چې سوچ وکړو که نه د پراپرټي روزګار نشته خلک هغه 6 لک روپۍ به یې ګټلې نو چې د په ټیکسونه لاړ شي نو څوک کمکلن نه دي چې خپلې پیسې بندې کړي نو غریب سړی خو هماغلته مزدوریانې کوي نو چې را مزدوري زه بند شم نو یې به څه کوي زه په دې روډ باندې ډېر ښایسته ښایسته ځوانان ګورم چې داسې خیرات چې چا به مخکې زکات ورکولو او هماغه ځوانانو زکات په لین کې ولري همدغه رنګ الله رب العزت یې خیر کړي پاکستان ته ولغه تاسو هم خیال دی راروان حکومت د چا
ان شاء الله د عمران خان مطمئن یې مطمئن یم حقایقو ته وګورئ پوره مطمئن یې ان شاء الله داسې مطمئن یم چې شک پکې نشته ډېره مننه ستاسو زید ګل خټک صاحب چې تاسو موږ پروګرام وړاندې سره ډېره مننه ناظرین پریشانی شته دا جیوای ولایت هم پته ده پی 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 ولایت هم پته ده د این پی ولایت هم پته ده پی ایم ال کیو هم پته ده داسې یو پارټي په پاکستان کې نشته پی ټی آی ولایت هم پته ده پاکستان کې داسې یو پارټي نشته چې هغه ته پته نشته چې ملک چې دی اصل کې خود دیوالیت دی خو اعلانیه طور سره په دې نشي ویلی چې هلته پینډیمک به خور شي افراتفري به شي او حالات به د ملک ډېر زیات خراب شي زید ګل خټک صاحب یو خبر وکړه چې پراپرټي ناسته ده زه 2 ورځې مخکې یو مشر سره ملاقات زما وشو پراپرټۍ کار کوي هغه ما ورته ویل تاسو څه کوئ نن سبا ما ته ویل بچي ما پراپرټۍ کار کولو به مالوس هم پرېښی دی وینه بچې پرېښی خو مې نه دی خو کولو به مې په دې چې مخکې به روزګار و اوس چې کم دی اوس روزګار بالکل نشته نه څوک علي او نه څوک خرڅولی شي نو ما وی په دې اتو میاشتو کې ما یو سودا نه ده کړې او د هغه مشر چې دی نو د هغه 8 بچي دي نو زه ډېر زیات فکرمند شوم چې دا به د 8 بچو لپاره په دې اتو میاشتو کې به څه کړي وي ټول ماشومانو سبق ویلو او ټولو د خوړو والا زه ډېر زیات پریشانه شوم او دا پریشانی صرف د دې یو کس نه ده نن سبا په هر روزګار کې پریشانی جوړه ده الله رب العزت وکړي چې هغه وشي چې زموږ ټولو کې خیر وي اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم